د الفاتح مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 48مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 29 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 18 آیات څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. کوړوند ګوډ او ناروغ جهاد ته لاړ نشي نو څه باک نشته. څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي الله به هغه په هغو جنتونو کې ننباسي چې تر هغې لاندې به ویالې بهیږي او څوک چې مخ واړوي هغه ته به دردناکه سزا ورکړي. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. الله له مؤمنانو څخه خوشاله شو کله چې هغوی له ونې لاندې له تا سره بیعت کو. د هغو د زړونو حال هغه ته معلوم. له دې امله یې پر هغو ډاډیانه نازله کړه. هغو ته په انعام کې فتح ورکړه او د ولجې ډیر څه مالونه یې ورکړل چې هغوی به ډیر ژر ترلاسه کړي. الله برلاسه او د حکمت خاوند دی. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. الله له تاسې سره د ولجې د خورا ډیرو مالونو وعده کوي چې تاسې به هغه ترلاسه کړئ. په سمدستي ډول خو دغه فتح هغه تاسې ته درکړه او ستاسې پر خلاف د خلکو لاسونه له راپورته کېدلو څخه منع کړل تر څو چې دا د مؤمنانو لپاره یوه نښانه شي او الله تاسې ته د سمې لارې هدایت درکړی. په دې سربیره هغه له تاسې سره د نورو داسې ولجو هم وعده کوي چې پر هغه باندې تر اوسه پورې تاسې نه یې قادر شوي او الله هغه ایثار کړي دي. الله په هر څه قادر دی. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. دغه کافران که په دې وخت کې له تا سره جنګېدلي وای نو ارومرو به یې شاړولې وه او هیڅ ملاتړ او مرستندوی به یې نه و موندلی. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. دا د الله کړن لاره ده چې له پخوا زمانو را روانه ده او ته به د الله په کړن لاره کې هیڅ بدلون نه مومې. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. ما غزات دی چې د مکې په دننه کې د هغو لاسونه له تاسې نه او ستاسې لاسونه له هغو نه منع کړل په داسې حال کې چې پر هغو یې تاسې ته برای درکړی و او تاسې چې څه کول الله هغه لیدل. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء
مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. همغه کسان دي چې هغوی کافران شول او تاسې له مسجد الحرام نه منع کړئ او د قربانۍ اوښانې حبس کړل دي چې د قربانۍ ځایو ته ورسیږي. که په مکه کې داسې نارینه او ښځې موجودې نه وای چې تاسې نه پیژنئ او که دا خبره نه وای چې په ناآګاهانه ډول به تاسې هغوی پامال کړئ او په دې سره به پر تاسې پړه راشي، نو الله به تاسې ته اجازه درکړې وای چې د زور له لارې تاسې مکې ته ننوتلي وای. مخنیوی د دې لپاره وشو تر څو چې الله چې څوک وغواړي په خپل رحمت کې داخل کړي. هغه مؤمنان که بیل شوي وای نو د مکې له خلکو نه چې کوم کسان کافرانو هغو ته به مونږ ارومرو سخته سزا ورکړې وه. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. همدا دلیل دی چې کله چې دغو کافرانو په خپلو زړونو کې جاهلانه دریځ ټینګ کړ نو الله پر خپل پیغمبر او مؤمنانو باندې ډاډینه نازله کړه او مؤمنان د تقوا د خبرې پابند وګرځول چې هغوی د هغې زیات حقدار او اهلو. الله د هر شي علم لري. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. په واقع کې الله د خپل پیغمبر دغه خوب رښتیا کړ چې که الله وغواړي تاسې به ارومرو مسجد حرام ته د پوره امنیت سره ننوځئ. خپل سرونه به وخورئ او ویښته به لنډ کړئ او پر تاسې به هیڅ ویره نه وي. هغه په هغې خبرې پوهېده چې تاسې ورباندې نه پوهېدلی. له دې امله هغه د خوب پوره کېدو نه مخکې تاسې ته دغه نږدې فتحه در په برخه کړه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ما غد الله ذات دی چې خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لېږلی دی تر څو چې هغه پر ټولو ادیانو باندې غالب کړي او په دې حقیقت باندې د الله شاهدي کافي ده. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد الله پیغمبر دی او کوم کسان چې له هغه سره ملګري دي هغوی پر کافرانو سخت او په خپلو منځو کې خواخوږي دي.
ته چې کله هغوی ګوري په رکوع او سجده او د الله د فضل او د هغه د رضا په طلب کې بوخت مومي د سجدو نښې نښانې د هغو پر مخونو موجودې دي چې په هغې سره هغوی بیل پیژندل کیږي دا دی د هغو صفت په تورات کې او په انجیل کې د هغو مثال داسې ورکړ شوی دی چې ګواکې یو کښت دی چې لومړی هغه خپلې څانګې راباسي بیا یې هغې ته قوت او وده ورکړه بیا هغه مخ په پخېدو شو بیا هغه پر خپل تنې باندې ودرید هغه کروندګر خوشالوي تر څو چې کافران د هغو په تقوی او سمسورتیا باندې له غوسې وسوځي د دغې ډلې خلک چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي الله د دوی سره د بخښنې او لوی اجر وعده کړې ده